ځینې ځایونه داسې ښکاري لکه یوازې چې د افسانو یوه برخه وي. لوړ غرونه، شنه ځنګلونه، ښایسته چمنونه او د غرونو په غیږ کې د وریځو عجیبه ننداره چې د داسې منظرو ښکلا یو فیصله کړې وي. خو کله مو چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ دا افسانوي منظرې له نږدې ولیدې، دا خیال مو په حقیقت بدل شو. سهار وختي مو مزل په لاره کې له شنو پټیو پیل کړ. همداسې مخ پر وړاندې روان و. یو وطنی کوچنی بازار مو ولیده. د دې څخه چې لږ تېر شو، یو کوتل ته ورسېدو چې د یو هسک غره پر سر تېر شوی و. د دې هسک غره پر سر مو له خیمو جوړ ښوونځی تر سترګو شو. داسې رامعلومېدله لکه نور چې دلته د جنګونو لمن راټوله شوې وي او د یو آباد افغانستان بنسټ کېښودل کېږي. ښوونځي ته په ورننوتو یو څو تنه ځوانان او مشران ناست وو. له دوی مو د ښوونځي د رغونې په اړه وپوښتل. مکتب جوړ شي. دا محسوسه دا داسې پوره معلومات یې زه لرم، خو حکومت او هغو په ګډه باندې دا کار دغه کړی دا چاردیوالي وشروع کړې ده. دا محسوسې څه نوم یې ما ته یې پته هم نشته که نه، خو دا کار یې شروع کړی دا 10-15 ورځې کېږي دا چاردیوالي شروع کړې. له دې کوتل څخه چې لږ مخکې ولاړو، یو ښکلی ځای مو مخې ته راغی. ځوانان او د پاخه عمر خلک د جومات په جوړولو لګیا وو. دلته یې وګړی تم شو. کلیوالو د چای بلنه راکړه. د چای څښلو سره مو د دې ښکلې سیمې د ښکلاو ننداره هم وکړه. دې طبیعي ښکلاو مې هغه ارمانونه پوره کړل چې یو وخت به مې ویل کاش موږ هم د اروپا په څیر د دنګو ونو او په شنو چمنونو پوښل شوي غرونه لرلی. له دې ځای څخه مو حرکت وکړ. په لار کې ډېرې جالبې منظرې په مخه راغلې. د خلکو طبیعي ژوند، په لاره کې د کوچیانو رمې او نور طبیعي مناظر خورا زړه راښکونکې ننداره وه. له مزل او پیچمو اخیر د برسر قمر سیمې ته ورسېدو. دغه جنتي سیمه دومره ښایسته وه چې ښکلاوې د نړۍ تر یو ځای هم کمې نه وي.
دلته به یوه شیبه وریځ بله به لمر و. د غرونو په غېږ کې شنه پټي او ښایسته طبیعت داسې منظره جوړه کړې وه چې په الفاظو یې تعریفول خورا ناممکن دي. په همدې سیمه کې تر یو څه پلي مزل وروسته مو دوه ځوانان ولیدل او له دوی سره مو مجلس وکړ او هم مو د سیمې په اړه معلومات ترې وغوښتل. ستړی مشې وروره. ستړی مشې. په خیر راغلی. په خیر اوسئ، ډېره مننه. تاسو ښه یاستئ؟ موږ چې دې درې ته راغلو یوه دقیقه وریځ وي، یوه دقیقه بیرته اسمان شین سي، که لږ یې په اړه باندې معلومات راکړئ. زموږ د دې علاقې دغه موسم دی چې د په شکال ورته وایي، کله دا لړه ګرد غبار راځي، کله اسمان شین شي. ښایسته موسم دی. د دې سیمې هغه خواړه کوم دي، خاص خواړه تاسو څه لرئ؟ موږ یو خاص خواړه دا د شیدو چای نه دی، دود بجي ته ورته وایي شیدو چای. دا د شنې چای داسې رواج دلته نشته دی. او شړومبې دي، دا تروی چې ورته وایي دغه موږ رواج دی. مستې دي، یخ د موسم د دیو دی. له دوی سره تر مرکې وروسته د یو ښایسته بام پر سر یوه ګړۍ تم شو. له کلیوالو سره په خواږه مجلس اخته و چې د شیدو چای، تازه کورنۍ پراټې او سیمیانې راوړل. دغه خوړو په دې ښایسته موسم کې دومره مزه وکړه چې خوند به یې ښایي تر ډېره زما په خوله کې پاتې وي. تر ناشتې وروسته بیرته مخ د کونړ په لوري روان شو. په لاره کې مو څو ځایه پلي تګ وکړ او د طبیعت له دې ښکلې نندارې مو خوند واخیسته. دا سفر به زموږ د ژوند هغه خاطره وي چې تر ډیره به یې په یاد ساتو او د دې یاد په تازه کولو سره به بیا دغه ویډیو ګورو. قدرمنو لیدونکو، موږ هیله لرو چې تاسو د هیواد له طبیعي مناظرو خبر کړو او د وطن دا ښکلې منظرې او غني فرهنګونه له تاسو سره شریک کړو، په دې هیله چې خوښ مو شي. تر بل داسې سفر مو په لوی او مهربانه څښتن سپارو. الله مو مل شه د آباد او خپلواک افغانستان په هیله.